خاص نثار صاحب دا یوه شپه د امریکا د اشنا راډیو نه د منور یوه سندره او یو غزل د خوشحال بابا غزل په ډېر یو لوغړنه یو ډېر سوي انداز کې ویلی بیا مې ډېر خوښ شو بیا ما په زړه کې راغله ما ویل چې ولاکه داسې خو یې ناشناس ووایي لکه ته چې ویلی دی بیا نو هغه غزل چې پای ته ورسېد هغه فقیري په نوم باندې هغه انانسر و هغه ښایستې ته ویل ښایستې د هغه هم ډېر خوښ شوم ښایسته سعادت ده ښایستې سعادت ته هغه ته یې وویل وایي چې ولا وایي دا غزل چې منور ویلی دی وایي دغسې ناشناس نه دی ویلی زما زړه کې چې څه راګرځېدلو هغه ده وکړه نو بیا مې دا غزل کومه بله خبره نه تر ناشناس نه وایي ښه ویلی دی منور وایي ناشناس دغسې نه دی ویلی لکه څنګه چې منور ویلی دی نو ما ورته دا غزل ویلو وایي دا بلبل د نیمې شپې و په ژړا و که دا څه ویلو غړن آواز د چا و دا ملنګ د خوشحال خان د غزل څوک و دا ملنګ د خوشحال خان د غزل څوک و چې د زړه پر تخت مې ناست لکه بادشاه و یو دریاب و د بېلتون طوفان اخیستی ګډ په چغو و په شور و په غوغا و د دردونو دنګې څوکې ته ختلی یو زخمي شاهین و په هوا و پر زړګي مې کړي خوږې ګیندې راتېرې اخ قربانې چې هم درد و هم دوا و د ملالې له ټپې و راوتلی که له ټپ نه د شهید کربلا و شهید کربلا و ته به وایې منور زخمي مجنون و د خوشحال غزل یې غشی د لیلا و پر مزار د منور د مولا نور شه چې حق د مستانه غزل ادا و